د وخت نه مخکې ویښتان سپینېدل. ډېر خلک به تاسو داسې لیدلي وي چې هغه د 100 کالو وي یا د 13 کالو وي، د هغه ویښته که ته وګورئ نو هغه به بالکل تک سپین شوي وي. د دې وجه څه شی دی او د دې علاج څه شی دی؟ سپینېږي ولې؟ راځئ د ټولو څیزونو باندې نن بحث کوو، نن خبره پرې کوو. ډېر خلک به تاسو داسې لیدلي وي چې هغه غټ غټ پروډکټ سیل کوي، خرڅوي، صرف د دې په وجې باندې چې ستاسو کوم ویښته دي دا به بالکل تک تور شي. د ټولو باندې خبره کوو. وخت نه مخکې ویښته سپینېدل دې ته موږ څه وایو؟ پري میچور ګرینګ هم ورته وایو، یا اکروموټریک هم ورته وایو، یا کینیټیزم دې ته تاسو ویلی شئ. دا درې د دې نومونه دي. اوس د دې وجوهات څه شی دي؟ ګورئ زموږ بدن کې یو اوبه هسې که ورته ووایي چې هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ میلنین وایو. د میلنین کار دا دی چې هغه زموږ ویښتو ته او زموږ سکین ته، زموږ پوستکي ته کلر ورکړي، ټیکسچر ورکړي. زموږ ویښته چې تور دي دا د چا د وجې تور دي؟ د میلنین د وجې تور دي. اوس که د څه وجوهاتو باندې میلنین پروډکشن چې کوم دی، میلنین چې کله جوړیږي ویښتو ته کلر ورکوي، که دا چېرته هم ډسټرب شو د څه وجوهاتو باندې، نو بیا څه شی کېږي؟ ویښته سپینېدل شروع کړي. اوس د دې وجې څه شی دي؟ ګورې اول ټول نه غټه وجه جینیټک دی. جینیټک وایي دي ته که چېرته زموږ والد صاحب یا زموږ ګرونو کې یا زموږ خاندان کې یا ماماګانو طرف نه که چېرته زموږ ویښته وخت نه مخکې سپینېدو، خو دا به سپینېږي بیا. اول وجه دا دی. دویمه وجه د دې دی الکوهل یا سګرټ، شراب څکل یا سګرټ څکل. دریمه وجه د دې د ډېر زیات سټرس، خفګان. ډېر خلک به تاسو لیدلي وي چې هغه کله وګورئ که نه نو ګیره او بریتونه ویښته یې بالکل سپین شوي وي. خلک څه وایي چې دا غمونو والی دی. نو دا صحیح خبره دی. غمونه یو داسې شی دی چې دا ویښته بالکل د میلنین چې کوم پروډکشن دی هغه ډسټرب کوي او ویښته بالکل دا سپینولی شي. دې نه بغیر اکثر خلک داسې دي چې هغې بیماری دي بدن کې، یا تایرویډ چې کومه بیماري ده، که هایپر وي یا که هایپوتایرویډیزم وي، نو د دې د وجې ویښته سپینېدلی شي. دې نه بغیر نور هم داسې بیماری دي، کینسر دی یا نور غټې غټې بیماری دي، که هغه چاته هم وي نو د هغه د وجې ویښته سپینېدلی شي. که هغه ټیک شي نو ویښته به بیا ټیک شي. ټیک دی. یا دې نه بغیر ډېر خلک داسې دي چې هغه ډېرې تیزې غټې غټې ګولۍ استعمالوي. هره ورځ ګولۍ، که وړې ګولۍ وي که غټې ګولۍ وي، خو چې هره ورځ ته ګولۍ خورې که نه، نو د دې د وجې ویښته چې کوم دی هغه سپینېدلی شي. یا دې نه بغیر اکثر د بدن کې د ویټامین کمی وي. ویټامین دنیا ویټامینز دي چې د هغه کمی کله هم بدن کې رالو که نه، زموږ جسم کې رالو، زموږ ویښته سپینېدلی شي. نو هغه چې که په وخت باندې ضروري ده. اوس که چاته د ویټامین B12 کمی وي، نو ویټامین B12 که چېرته هم پوره شي، کم چې نور ویښتان سپینېږي نو هغې نه به بیا بچ شي. اوس راځئ د دې حقیقت ګورو چې ډېر خلک وایي چې زه به تاسو دا پروډکټ درکړم، دا په دومره دی چې واخلي ویښته به دې بالکل تک تور شي. ګوره یو خبرې باندې ځان پوه کوئ. ویښته چې کوم دي که نه، پري میچور ګرینګ چې کوم دی، ویښته مخ نه مخکې سپینېدل، د دې ګوره علاج نشته دی. ټیک دی. داسې نه دی. که چېرته د ویټامین داسې ویټامین دي لکه ویټامین B12 تاسو ته ما وویل، یا هایپر یا هایپوتایرویډیزم د وجې که چېرته هم ویښته سپین شوي وي، که هغه ټیک شو نو ویښته به بیا تور شي، خپل سټیج ته بیا راتللی شي. که رانشي نو چې نوره کوم سپینېږي نو هغه به بچ شي. خو ګورئ که چېرته هم دا جینیټک وي، جینیټیکلي دا سپین شوي وي، خو د دې علاج بیا بالکل هم نشته دی. ماته خلک ډېر وایي چې ته تیزې خبرې کوې. زه تیزې خبرې دا کوم که زه چېرته درته ووایم چې دا پروډکټ یې واخله، ستا ویښته به بالکل تک تور شي. که سبا بیا ویښته سپین شو، خو سبا به ماته وایي چې ډاکټر صاحب کسه دا خبره تا کړې وه. خو زه ګورې حقیقت وایم. د پري میچور ګرینګ یا اکروموټریک یا کینیټیز دې ته موږ ویلی شو، د دې علاج بالکل هم نشته. د دې واحد علاج څه شی دی؟ کلر دی. وسمه چې موږ ورته وایو، وسمه استعمالوئ. نو وسمې کې بیا ډېر خلک دا موږ ته وایي چې زموږ وسمه چې کله م استعمال کړو، زموږ سکین باندې، زموږ سکیل باندې خرخت راوځي او بیا هم پرېږدي نه او دانې پرې راوځي. یو کار تاسو بل کوئ. کله هم چې وسمه تاسو والی که نه، هغه تاسو ویښتو ته ورکړه، نو که پوهېږئ چې دا ریاکشن ما باندې راوویستو، زه الرجي شوم او دانې را باندې راوویستې، خرخ یې راوویستو، هغه بیا بدله کړئ. هغه کمپني بیا بدله کوي بله والی. که هغه ټیک نه وي بله والی، یو به خامخا ستا سکین لپاره بالکل ټیک ټاک شي. نو هغه نه پس وسمه او کلر استعمالوو، دا د سپینو ویښتو ټول نه ښه علاج دی. اوسه پورې زموږ د ډاکټرۍ چې څومره هم فیلډ دی هغې کې د دې داسې علاج نشته چې د چا ویښته تک سپین وي، هغه دا ګولۍ یا دا دوایانې یا دا انجکشن وخوره بالکل به تک تور شي. داسې نه وي. او ما درته وویل چې که چېرته د ویټامین د وجې یا د خوراکونو د وجې یا د بیماریانو د وجې یا داسې ګولۍ وي چې ته هره ورځ استعمالوي، که هغه چېرته پرېږدي، د هغه د وجې ریورس کېدلی شي، خپل سټیج ته راتللی شي. وګوره که چېرته یو ځل ویښته سپین شو، د هغې علاج صرف او صرف دا دی چې کلر استعمالول دي، وسمه استعمالول دي. خبره په دې کوو چې دې باندې ما مخکې م یو ځل خبره کړې وه. ډېر خلک وایي چې ته موږ تا ته کمنټ وکړو ته ریپلی نه راکوي. ګورئ موږ چې څومره م غټې غټې بیماریانې دي یا وړې دي یا سکین ریلیټډ بیماریانې دي، ویښتو ریلیټډ دي، موږ ټولو باندې خبرې کړي دي، موږ ټولو باندې ویډیوګانې جوړې کړي دي. که تاسو ته چېرته نه میلویږي، زما پروفایل ته دننه کېږئ، هلته لاندې ګورئ، خامخا به تاسو ته میلویږي. مهرباني.